كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. دا احکامات شروع شو. رنبے نمبر حکم پکے دے حکم اول حکم دا قصاص. حکم دا قصاص قصاص مانا دا مماثلت یو شان والے او په قصاص کې هم د مماثلت معنا پرته ده چې قاتل راولګي دو مقتول مړ کو همدا په هغه طریقه باندې د قاتل وجني په کومه طریقه باندې چې د قاتل قتل کړي دي. قاتل وجل کېږي غیر قاتل به نه وجل کېږي. او یوازې په قتل کې قصاص نه دی بلکې په نورو ډیر معاملو کې قصاص دی. نه پچا باندې گزار وکړو یو گزار به واپس خوري د چا یو غاښ مات شو یو غاښ په ماتېږي وغیرہ وغیرہ. سورة مائدہ آیت نمبر 45 کې دا غي ذکر ورازي السن بالسن وغیرہ والجروح قصاص. او قصاص د قص نه دی په معنی د اتباع باندې ورپسې کېدل باندې. او په دې کې هم چې کله قاتل قتل وکړي نو دا غ په قتل پسې بیا خلک ورپسې شي او د مقتول وارثان قتال بیا ګوري چې دا منګه قتل کو. د قصاص حکم بارک الله فرمایي مسلمانانو په تاسو باندې قصاص فرض شوی دی فی القتل فوجل شو کې. قصاص معنا ځان پیش کول قصاص دا. دا ډیر حکمونه نورم دي. د قصاص حکم دی ورستو بیا تقسیم الاموال دی بیا د روجې دی د حرام مال ذکر دی. د قصاص دا حکم یې ځکه مقدم کو لشرافت دم الانسان ځکه د انسان د وینې شرافت ډیر زیات دی او الله تعالی انسان یې ډیره زیاته ګرانه ده. ځکه وایي چې چا یو سړی مړ کو لکه د چې ټول خلک وجلی وي یو سړی چا ژوندی کو ټول خلک یې چې ژوندي کړي وي. د قتل مذمت او د قتل چې کومه ګناه ده خو ذکر شوی ده. دې ځکه د قصاص متعلق احکامات اول د دې آیتونو شای نزول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه مخکې په دې مدینه کې چې کوم غټ غټ قومونه دوه آباد دي بنو نذیر دي بنو قریظه دې جګړه ډېرې زیاتې وي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نږدې یو جنگ شوی دی او په دې کې بنو نذیر غالب شو په بنو قریظه باندې. دا بنو نذیر دا جګړمار خلکو او قوت هم په لاس کې ونو بدمعشي کوله. ول راځي قانون جوړوس یو قانون جوړ کو مدینه لپاره. او قانون داو چې کچرتا یو بنو قریظه والا سړی راولګي او د بنو نذیر نه څوک مړ کی یعنی بنو قریظه سړی قاتل دی او د بنو نذیر هغه مقتول د بنو قریظه هغه قاتل دی او د بنو نذیر هغه مقتول دی. نو دا بنو نذیر برالګي او باقاعده د دې بنو قریظه ورنه په بدل اخلي او دا قصاص پته اخلي. او کچرته د سی وشولا چې یو بنو نذیر سړی را پاسې دو بنو قریظه ولای مړ کو د بنو قریظه سړی د بدا اختیار نه ملاو چې هغه د بنو نذیر والا نه بدل والی نو قصاص کو نشو. قرزی به بدل نشو اغسته او نظری به بدل اغسته شو. بیا ول کچرته په دې کې روغ منکو نو روغ صورت داو چې کچرته بنو قریظه والا بنو نذیر ولا دیت ورکې نو دا با 200 سوا به ورکې 200 سوا د دې تقریبا 30,000 کیلوګرام کجوره 30,000 کیلو دا کجور به ورکې دی بنو نذیر لا. او کچرته د سی وشولا چې دی بنو نذیر والا بنو قریظه ول دیت ورکو دا ول سو وسق ورکې یعنی 15,000 کجوره به ورکې. دا ظلم کجورم نیمه دا یو 100 سوا 200 سوا 15,000 کیلو 30,000 کیلو. او دویم دا چې بنو نذیر بخپل بدل اغسته شو خو بنو قریظه خپل بدل نشو اغسته. الله وی دا خو ظلم نظام دی. مسلمانانو کتب علیکم القصاص پتا سبحانه ګوره په دې وجل شو کې قصاص دی. د 15 او د 30 خبر پکې نشته د قصاص او د عدم قصاص بلکې قصاص په هر چا باندې دی. او چې انسان چا مړ کو نو په دې باندې به قصاص. الحر بالحر نو وګورا یا ایه الذین آمنوا ای مسلمانانو کتب علیکم القصاص پر شوی دی پتا سبحانه قصاص بالقتل. قصاص معنا پر شوی دی پتا سبحانه ځان پیش کول قصاص تا فی القتل په وجل شو کې په بار د وجل شو کې قتل په معنا مقتولین بالمقتولین. دا حکم چاته چې ایه الذین آمنوا ای مسلمانانو دا حکم چاته دا حکم دی عمراو ته حکماو ته. نو قصاص حق دا د عمراو دی د حکماو دی د عدالت دی
عوام به قصاص نه اخلي ځکه عوام قصاص شروع کو بیا بدل اخلي ظلم بیا شروع شي بیا به کی مطلوبه نتایج نه حاصلېږي. الحر بالحر، الحر يقتل بالحر، آزاد بو جلے کیږي په بدله د آزاد کې. والعبد بالعبد، غلام بو جلے کیږي په بدله د غلام کې. مړی بو جلے کیږي په بدله د مړی کې. الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد بو جلے کیږي په بدله د آزاد کې. نه که آزاد سړی راولګي دو بل آزاد مړ کو دې آزاد نه با باقاعده بدل اغسته کیږي. غلام راولګي مړ کو نو دې غلام نه باقاعده بدل باغسته کیږي. دا د قران ظاهر دی. دلته اوس دو صورتونه نور جوړيږي. غلام راولګي دو آزاد مړ کو اوس بس صورت دویم دا آزاد راولګي دو غلام مړ کو نو اوس بس صورت. دا دو صورتونه به کې نشته قران کې. دلته مسله دا ده مفهوم مخالف معتبر نه دی. د دې آیت اصل کې معنی دا ده لکه مدارک التنزیل کې علامه نصفی لیکلي دي چې دا د جاهلیت پر رسم باندې رد دی. ځکه هغه به د یو کس دا دغه اصلاح شولا چې الحر بالحر والعبد بالعبد معنا د دې آیتونو مقصد دا دی یو کس به د یو کس بدل کې وجل کیږي. یو کس به د یو کس بدل کې وجل کیږي. دا مطلب شو. اوس کو غلام راولګو دو آزاد مړ کو نو دا غلام به باقاعده وجل کیږي. دا به قصاص کیږي. اوس دریم صورت دا دی حر راولګو دو آزاد سړی غلام مړ کو اوس به د آزاد نه بدلا غسته کی کنه باغسته کی. دې دو صورت دي. یو صورت دا دی چې خپل غلام مړ کو. دویم صورت دا دی پردې غلام مړ کو. نو که خپل غلام مړ کو نو په دې کې قصاص نشته. بیا خپل غلام مړ کو خپل مال ضایع کو قصاص پکې نشته. یو حدیث کراغلی د علماء هغه حدیث سندن کمزور دی. دا غي نه ثابتېږي چې د غلام په بدل کې به آزاد وجل کېږي چې کم خپلی. وی قاضی ته حق حاصل لکه تعزیرا د آزاد وجنی خپل غلام نو بیا وجل شي. دا دی چې خپل غلام چا مړ کو نو پاغه باندې دانشي قتل کړي پردې غلام مړ کو په دې کې مختلاف دی. بیا دا مسله اختلافي ده. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دا آزاد نه بعد غلام قصاص نه اغسته کیږي او دا په دلیل لې چې العبد بالعبد او الحر بالحر. دا مذهب د شافعي سره دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وینا القرآن يفسر بعضه بعضا. د قرآن یو آیت دبل تشریح کی. سورۃ المائده راواله آیت نمبر 45 الته برازي نو پاغه ځای کې صفا ذکر راغلی دی چې الته د نفس ذکر دی. نفس مائده آیت نمبر 45 راواله دا دی جی وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. نفس به جلې کېږي په بدله د نفس کې. الته آزاد او د حر ذکر پکې نشته. نو کې د غلام او د عبد ذکر دی. نو دا نفس بالنفس نه معلومه دا شو. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې خپل غلام خو نه وجل کېدو دا خپل له خو چې پر دې غلام چا مړ کو نفس خو دې لہذا دا آزاد بر دغه غلام په بدله کې باقاعده وجل کېږي. اور دې آیت مطلب دا دی چې د یو په بدله کې به یو وجنی زیات بنه وجنی. دویم دلیل د امام ابو حنیفه سره دا دی په سنن د ابو داود کې دی چې المسلمون تتکافئ دماؤهم. المسلمون تتکافئ دماؤهم. د مسلمانانو ویني په دې کې اوتار چړاو اونچ نیچ نشته. یو شان وینه ده چې د مسلمان ویني ته کړه نو پاغه کې قصاص دی. بیا لہذا معلومه ده شو چې غلام به په آزاد وجلې کیږي او آزاد په غلام وجلې کیږي. والانثى بالانثى، خزبا وجلې کیږي په بدل خزه کې. دلته مفهوم مخالف معتبر نه دی چې خزه ته بدمره لاندې نظر نه کوي چې چا خزه وجله ته نه بس دا خو خزه ده خو سړی نه دی لہذا قصاص نشته. نه د خزم باقی د قصاص شته. دا مطلب دی انثى بن انثى دا معنا ده. فمن عفي له، نور که خزه سړی مړ کو سړی خزه مړ کړل نو دی باقی دا قصاص شته دی. دغه مسله به یا ساته چې دا د جاهلیت درس مراد کوي چې هغه به یو په بدل کې ډیر وجل لکه وسم په بعض غرونو په علاقو کې دا شته دی. په سمو علاقو کې مشته چې بس څوک د چا نه مړ شو نو دا غ بیا پلار رور بچی ته نه ګوري داغه د خاندان ته نه ګوري خو بس وجنی دا ظلم دی. فمن عفي له من اخي. دلته قتل ذکر وشو. قران کې دوه قسمه قتل ذکر دی. یو قتل عمد دی یو قتل خطا. قتل خطا او د قتل عمد احکامات بیان شوی دي. علماء قتل په درې قسمه باندې دي. جمهور په نسبانه یو د قتل عمد، یو د قتل شبه عمد، یو د قتل خطا. قتل عمد دی ته وی قتل عمد
چې الله هم د قتل دا او اراده هم د قتل دا. ټوپک تر اغستره په ټوپک باندې خلک مري، تور تر اغستره خلک پیمري، او اراده دې هم د قتل کړی دی چې دا وجنه ما دې ته قتل عمد ویل کېږي. په دې کې بیا قصاص ته قصاص. دویم نمبر دی قتل شبه عمد. قتل شبه عمد دا دی چې د قتل اراده دې نشته، خو هغه کم الله د قتل اراده شته نو، خو تاسو چې بلاسې کم ډانګې دی په دې ډانګي سړی وهي ظلمن او 100 200 300 گزاره پکې نو خامخا به سړی مري. نو ټیک د اراده خو د قتل نشته وي، زه اسی وهما بدلت اخلما زورن ول ورکوما، خو په دې وهلو کې سړی مړ دې ته قتل شبه عمد وي. نو په دې کې بیا دیت مغلظ ده، سخت دیت ته پکې د خوانو تقسیم دی هغه. او دریم نمبر دی قتل خطا. نو قتل خطا هغه ته وي چې د قتل اراده خو نشته، په خطا باندې ستانه قتل وشو. او بیا قتل خطا په دوه قسمه ده، یو خطا فی القصد، خطا فی القصد اراده کې ستانه خطا وشولا. څنګه په اراده کې خطا وشولا؟ اراده دا چې ته وې په دغه پلانیزه کې دا چیرته سو زنګلی ګډه دا زنګلی خر دی زنګلی سویا مو دا ته په گزار کې چې تا کلا پاو باندې گزار وکړو، ټوپک ګولې چولګې دلانو التپته ولګې چا خو سړیو یا زنانه و غیاي کول ځان لسړي ځان پوره جوړولا او هغه ولګېدو. نو دا هم قتل خطا دی، دا هم قتل خطا دی. او دوی نمبر دا چې قتل دا سی وشو چې یو خطا په اراده کې وکړو، بل دا په ګمان کې د نه وشولا، دا هم قتل خطا ده. د سره علماء کرام لکه احناف یو بل قسم قتل هم حساب کړی دی چې یو قتل به سبب دی، د سبب د وجنه قتل، لکه ستا په پټي کې لار دو د غلار خواته تا کوی کنستلې دی او دا غدا پاسه سر شان خو د لشه د خو عام چاته پته نشته دی، عام چاته ودا غلار باندې روان دی او غرزوي د قتل به سبب ویل کېږي. بهر تقدیر د قتل خطا د غیبیا په قران کې دیت ته او قصاص پغې کې نشته. خو د قصاص خو په قتل عمد کې دی، خودل ته یو مسله بل یادول پکار دی. یو سړی راولګېدو بلې مړ کو قتل وکړو، د مقتول وارثان وي من بدل نه اخلو، من دیت اخلو، نو دیت پکې هم جایز دی. په قتل عمد کې واقع دیت جایز دی، قتل عمد کې نو قصاص هم جایز دی او دیت هم جایز دی. فمن عفي له من اخيه شيء فمن هاسو وزدا قتل شوی دی قتل عمد پدې کې بالبرس کا معافي کوي، نو معافي هم جایز ده. دویم قصاص اخلي، قصاص هم جایز دی. دریم دیت ور کوي، دیت هم جایز دی. فمن عفي له من اخيه شيء فمن هاسو عفي له چې معافي وشودتا د من مراد قاتل لا قاتل چې معافي وشودتا من اخي د خپل ور د جانبا ورور سوک دی چا کوم مقتول دی دا وارثان شیء دسشی شیء کې دا تنوین د تقلیل لپاره د معنا چې ټول دیت نه دی، نیم دیت معاف شوی دی. د دې مقتول وارثان پنځه دي، نادرې کسان یې مونږه معاف کو، درې ویني معاف کو، نو هغه چا چې معاف کړي هغه دیت معاف شو، باقي له ورکی او دا دیت بیا سلو خان دي سل. فمن عفي له من اخيه شيء هغه قاتل چې معافي وشدتا من اخي دورور طرفنا شيء دسشی ګردل تورته بیا مرور والے شو، قتل هم شي بیا مرور دی. معلومه دا شو چې په قتل باندې سړی د اسلام د دایره نه وځي، مسلمان خپل مسکرون ورونه دي. فتباع بالمعروف ورپسې کېدل دي د مقتول وارث لرا بالمعروف، د معروف طریقې مطابق په قاتل پسې، په قاتل پسې به وارث د معروف طریقې مطابق ورپسې کېږي. معروف طریقه دا ده چې کوجنی عین قاتل به وجني، عین قاتل به وجني، او که دیت اخلي نو لک په مناسب طریقه باندې چې هر وخت پسې نه روان دي، شابه کا پیسې لراکا، شابه پیسې لراکا، نه بس هغه ته ګوري چې داغه سکل پیسې کیږي ورکه به ورلا وعداون الیه باحسان او ادا کول دی الیه د مقتول وارثانو تدیت به احسان، د احسان سره، احسان معنا بغیر د مطالبه نه. د مقتول وارثانو ته مو چې تاسو دومره خېګړه وکړه چې قصاص د نه غستو، نو تاسو چې کوم دیت ورکوي خو په احسان بغیر مطالبه نه ورکي چې هغه بار بار ونه کړوي، دای معنا شولا. ذالک تخفیف من ربکم، ذالک دا حکم د معافی تخفیف من ربکم، تخفیف دی اسانتیا د استاس رب طرفا ورحمت رحمت دی. فمن اعتدى بعد ذلك چا چې زیاته او کورستر دینا یا قاتل زیاته او بل مړای وکړو یا د مقتول وارثانو زیاته وکړو معافی وکړه بیا هم سړی مړ کو فله عذاب الیم، در پر عذاب درناک دی. دا دویم قتل دی، بیا د دې لپاره اوس دویم حکم وی فله عذاب الیم. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ولکم استاس د پارا فی القصاص په قصاص کې، یعنی په اجرا د قصاص کې، فی القصاص معنا په اجرا القصاص په قانون قصاص کې
حیاتن یا په تنفیذ د قصاص کې حیاتن لوی ژوند دی حیاتن معنی تنوین تعظیم د پاره دی غټ ژوند دی ځکه غټ ژوند دی چې دوه خاندانونه د یو بل دشمنان شو وسمره مړي وکیدلې اوس معفي وشولانو حیات غټ ژوند شو یا اولی الالباب عقل والا خلقو معلومه دا شروع کوله عقل مندی دا روغ نه کوله عقل مندی نه دا لعلکم تتقون دې لپاره تاسو د نور مرګونو نه بچي نور مرګونو باندې کیږي دا حکم ختم شو